د شپې ناوخته چیغه حیرانوونکې کیسه. هغوی د شپې یو زاړه کور ته لاړل. هلته یو کمزوری سړی تړلی ناست و. اسماعیل وډار شو. داسې حیرانوونکې کیسه چې زړونه لړزوي. امید لرم چې تر پایه راسره واورئ. په یوه لرې کلي کې چې هلته به د ماښام نه پس چوپتیا حاکمه وه. یو غریب هلک اوسېدو چې نوم یې اسماعیل و. اسماعیل یتیم و. مور یې هم څو کاله مخکې وفات شوې وه او دی یوازې د خپلې نیا سره ژوند کاوه. نیا به تل ورته ویل: زویه، که دنیا دې هم پرېږدي، الله دې نه پرېږدي. خو اسماعیل ځوان و، زړه یې د دنیا شوقونو ته مایل کېده. ناڅاپي بدلون. یو ورځ کلي ته یو شتمن سړی راغی. خلکو ویل دا سړی د ښار لوی تاجر دی. هغه د اسماعیل نه پوښتنه وکړه: ته کار کول غواړې؟ ښه پیسې به درکړم، خو شرط دا دی چې زما هره خبره به منې. اسماعیل د غربت له لاسه ومنله. له هغې ورځې د اسماعیل ژوند بدل شو. ښه کالي، ښه خوراک، موبایل، پیسې، خو لمونځ یې ورو ورو پرېښود. نیا به ژړل او ویل به: زویه، دا پیسې حلالې نه ښکاري. اسماعیل به خندل: نیا، دا د زمانې کارونه دي. د حقیقت شپه. یوه شپه تاجر اسماعیل ته وویل: نن به یو خاص کار کوې، پوښتنه مه کوه. هغوی د شپې یو زاړه کور ته لاړل. هلته یو کمزوری سړی تړلی ناست و. اسماعیل وډار شو. تاجر وویل: پس دروازه به بندوې، نور څه نه. ناڅاپه چیغه شوه. اسماعیل ولړزېد. کله چې هغوی ووتل، اسماعیل پوه شو چې هغه سړی وژل شوی و. وجدان بیدار شو. هغه شپه اسماعیل ویده نه شو. د مور، د نیا خبرې، د قرآن آیاتونه ټولې په ذهن کې ګرځېدل. سبا سهار چې کور ته راغی، نیا سجده کې وفات شوې وه. د لاس نه یې یوه پاڼه راولوېده. پکې لیکل شوي وو: زویه، ما ته الله وویل چې ته به توبه وباسې. که دا لیک دې ولوست نو وخت لا شته. حیرانوونکی انجام. اسماعیل ژړل، چیغې یې وهلې. هغه پولیسو ته ولاړ، هر څه یې ومنل. تاجر ونیول شو. اسماعیل زندان ته ولاړ، خو هلته یې لمونځ شروع کړ. قرآن یې زده کړ. کلونه وروسته کله چې خوشی شو، همهغه زاړه کور ته ولاړ. هلته یې یوه مدرسه جوړه کړه. خلک به ویل دا سړی یو وخت د ګناه ملګری و، خو نن یې هدایت سبب دی. پیغام: ګناه اسانه ده، خو انجام یې ویرونکی دی. توبه هر وخت قبلیږي که نیت رښتینی وي. خوږو اورېدونکو، که کیسه مو تر دې ځایه راسره اورېدلې وي او کیسه مو خوښه شوې وي، نو د داسې خوږو، حیرانوونکو او دردناکو کیسو لپاره زموږ د درد او شاعري یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ.